د ولسی جرګې پخوانی غړی شاپور حسنزای وایي اسلامي امارت د واکمنۍ د مشروعیت د ختمېدو په حال کې دی. د اسلامي امارت پر واکمنۍ باندې د ولسواکۍ د ولسی جرګې غړي شاپور حسنزي تازه نیوکې کړي او ویلي دي چې اسلامي امارت د مشروعیت له خطر سره مخ دی. په دې راپور کې د اسلامي امارت د فعالانو غبرګونونه او د ولسی خلکو سیاستوالو او کارپوهانو نظرونه هم رااخیستل شوي دي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي شاپور حسنزي په وروستیو څرګندونو کې د اسلامي امارت پر واکمنۍ سختې نیوکې کړي دي. هغه وایي اسلامي امارت اوس د خپلې واکمنۍ مشروعیت باور په خپله له منځه وړي ځکه چې دوی د وګړو له غوښتنو او اندېښنو سره سم عمل نه کوي. حسنزي دا خبرې د افغانستان انټرنیشنل پښتو خبریال د اسلامي امارت فعالانو بیا د حسنزي د نیوکو په ځواب کې ویلي دي چې اسلامي امارت د افغانستان د ټولو وګړو په استازیتوب کار کوي او د وګړو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅې کوي. دوی دا هم وایي چې حسنزي د ولسواکۍ یو پاتې شونی دی او د نیوکې یوازې د ځان لپاره د سیاسي ملاتړ موندل دي. په ورته وخت کې د وګړو سیاستوالو او کارپوهانو غبرګونونه هم له بېلابېلو اړخونو سره مخ دي. د ځینو په وینا حسنزي د رښتیاو په اړه څرګندونې کړي دي خو ځینې نور بیا وایي چې د نیوکې بې بنسټه دي او د اسلامي امارت پر وړاندې د نورو سیاسي ډلو ملاتړ ته لار هواروي. ځینې کارپوهان هم پر دې باور دي چې که اسلامي امارت د وګړو د غوښتنو او حقونو درناوی ونه کړي نو د مشروعیت له کړکېچ سره به مخ شي. دا نیوکې او غبرګونونه په داسې مهال کې رامنځته شوي چې افغانستان لا هم له اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دی او د وګړو هیله دا ده چې اسلامي امارت به د دغو ستونزو د هواري لپاره جدي هڅې وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.